ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس دیر معزز مکرم صاحب قدر علماء کرام طلباء عظام شعراء کرام او دکلی دیرو غیرت مندو پختنو مسلمانان رونو بالاگڑے د تاریخ په اوراقو کې چې وګوري نو د بالاگڑے تاریخ خیر د غور سره وګوري دا د امن د علماء کرامو سره د مینې او د محبت او بیا ستاسو په دې خطه باندې الحمدلله خولي اکابر علماء کرام الله پیدا کړی دي داغه وجہ د دې اکابرینو دغه محنت د دې علماو د منډې ترړې د دې د در تتلل د هر چا بچي قرآن لرا بلل نن داغه ثمره تاسو ګورئ چې دومره ډیر ماشومان په سرونو باندې سپین پټکی والی دي سپینې کپڑے ورته لباس محمدیه چولې دي د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم سورت مبارکہ
د دې په وجودونو کې تاسو ته ظاهر کړی دی. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل دی هغه قرآن کریم د دې په ژبو باندې جاری کړو. الحمدلله تر والناس پورې ورسولو. زما په خیال باندې عزیزانو د دې نه لویه د شکر موقع د رب په دربار کې موږ دپاره بله نه میلاویږي. نن چې دې اکابرینو د علماو په برکت باندې زموږ د ماشومانو په سرونو باندې دا پټکي کېښودی شو. دا صرف پټکي کې نه ښودلی شو بلکې په عرش باندې لیکلو شو. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ماشوم قرآن کریم سینه کې واچولو صرف د ماشوم له چې الله کوم عظمت ورکوي هغه زما پیغمبر بیان کړی دی چې من قرأ القرآن فاستظهره فاحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا قرآن کریم په سینه کې واچولو بیا د دې چې کوم احکام دي د حلت او حرمت د هغې لحاظ یې وساتلو دا سړی به هم جنت ته ځي او د خپل کور 10 کسان پورا دا به د جهنم نه راپاسئ. چا باره کې د جهنم فیصله شوي دا به جنت ته بوځي. زما په خیال دی نه لوی د شکر مقام ما او تا ته بل نه میلاویږي. ما بیگا ماسخوتن اذان چالو لاہور کې چې اذانو شو سمن آباد کې هغه کسانو سره زه ناستم اکثر غټایټ کسانو بګي ما غي ته یو خبره وکړه. ما ورته وې تاسو سوچو کې په ټوله دنیا باندې نظر وګرځوئ پاکستان کې مې زه دا دعوې سره ویم چې ایمان او دین پاکستان کې شته بل ځای کې داسې نشته څنګه چې پاکستان کې دی. د پټکی قدر پاکستان کې شته هغې وجه دا ځکه چې پاکستان کې الحمدلله ثم الحمدلله کله چې معرض وجود کې راغې په 1947 کې د پاکستان جنډه په کراچۍ کې علامه شبیر احمد عثماني چې د اهل دیوبند بچیو هغه ودروله او د هغه وخت نه تحریک د علماو چالو دي د موږ په سرزمین باندې. ما هغې ته وې نن زه تاسو ته یقینا ویلی شم یو آرمي افسر هم پکې ناستو. ما ورته وې د دې به قایل یې که زموږ ایمان بچ دی که زموږ دین بچ دی قسم مې د په رب د کعبې وي دا د دې پټکو والا په برکت بچ دی. په بل وطن کې دې پټکو والا په دې انداز نشته داسې کولاو جبې نشته داسې حق بیانولی نشته. هلته د دین څه اقدار پاتې شو څه قدر پاتې شو. نن عزیزانو که سوچ سره وګورئ دا قرآن کریم دی دا خلک حفاظت کوي منګ او تاسو ورله رابلي لیکن که چری سوچ وکئ دا قرآن کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومو حالاتو کې د دې حفاظت کړی دی او ما او تا ته پرېښی دی. حضرت جابر رضی الله عنه په خپله باندې راوي دی هغه وایي مونږ اهل یثرب چې کله مکې ته راغلو چونکه اهل یثرب ځکه وی چې مدینه ته امام الانبیاء هجرت سو پورې نو کړي هغه ته مدینه نوم نو داغه نوم یثرب هغه وی مونږ اهل یثرب چې برالو پټ پټ بګرځیدو وای دا حالت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یک आवाज د عکاز او د مجنب بازارونو تتلو پاغه بازار کې به یو کس ته قتل خبره به کوله لیکن خلکو بیا دومره بدنام کړو چې ټول عرب او عجم امام الانبیاء ته ودا سي ګوتی نیولې ودا سړې ګوره فتنه کې چولو والده فساد کې چولو والده د دې فسادین معاذ الله ځان لري ساتي. ما سوچ کولو ماوی نن که د دې علماء مبارکه د اهل باطل د یورپ هغه غداران راپاسي او د امریکا او د کینیډا او د فرانس هغه بدمعشان راپاسي هغه دې خلکو ته غداران وای که د فرانس یا د کینیډي یا د قادیان دی او بدمعش په خوله باندې داغه په جبه باندې نوم راځي تاسو یقین وکئ تاسو ټول د دې گواهی چې داغه په جبه باندې به نوم صرف د دې مولا راځي چې دا مولا د پاکستان نه ختم شوی ټول نظام برابر شي دغه سي د مکه مکرمه مشرکین وبوي د عرب او عجم او ټولو کافرانو وبوي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله دا د کائنات نه ختم شونه دا فتنه او فساد و ختم شي لیکن الحمدلله الله دا غ دین دا سي خور کړو چې نن په دنیا کې دا سي کونه نشته چې الته قران ني
ځکه چې وراثت پیغمبر پرېښودو اوس خاتم الانبیاء خو لاړو د وراثت حفاظت به څوک کوي مونږ او تاسو یې نه کوو ګورې دا په ذهن کې کېدی البته الحمدلله په دې مونږ او تاسو ټول فخر کوو چې مونږ د دې مرسته کړې ده د دې ملګرتیا هم کړې ده دې لاسنیوه هم کړې ده او د دې په خبره باندې لبیک ویلي دي دې مونږ ته هر سهار څه ویلي دي تاسو لغوندې دې خبرې نه د خپل ایمان اندازه ولګوئ چې که تاسو کې یو سړی پاسېدو او دې ځای ودرېدو او هغه د علماو پسې کنزل شروع کړل یا یې تیزې خبرې شروع کړې یا یې سپورې سپکې شروع کړې یا یو سخت انداز سخت لهجه استعمال کړه نو ستاسو نار یو سړی را پاسي چې دله دا نو بکار دا خو علما کرام دي دا خو د قوم رهبران دي لیکن که دا عالم را پاسي سخت خبرې وکړي نو تاسو ټول وایي نه ښې ووایي ځکه چې دا غلطی شته دا دې وځي دغه قدر تاسو له کافي دی زه په دې ډېر خوشحاله یم دا قدر ستاسو کافي دی ما بل ورځ دلته یو افسر ته ویم تاسو اکثر وایي چې مولا لاړو تباه شو ما ورته وی مولا نه تباه کېږي یو مولا چې په یو محله کې وي او دا ټول اهل محله مې الحمدلله دا داغه سره اختلاف بذاتی وساتي لیکن په عقیده کې په اقدار کې د سره دومره کلک ولاړ دی مې اوس یو سړی ولېږه په دې بازار کې یونیورسټۍ ته ملېږه کالج ته ملېږه سکول ته ملېږه مدرسې ته ملېږه د پټي زمیدار ته ملېږه ځکه چې ساده سړی د ایمان به مضبوطي د بازار ته ولېږه او په دې بازار کې د یو عام دکاندار مخ کې د هغه د قرآن معاذ الله یا زما د پیغمبر توهینو کې مې بیا د تماشه کوم مې ټوټې به راغونډې نه کی ټول وایي سبحان الله دا مونږ او تاسو دې مجلس کې کېناستو دې راته ایمان وښولو دې راته وښول چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ګلی ته ځي هر چاته ور ډبی خلق ورته ګوتی نیسي وای دا سړی چې راغې معاذ الله دا مجنون دی دا ساحر دی دا لیونی دی دا معاذ الله فسادی دی دا فتنه برپا کوونکی دی حضرت جابر وای چې کله د اطراف نه با کم خلق مکی تراتل اغي تبا په کلی کې په شام کې په یمن کې په یثرب کې دا خبره زوته دا چې ګوره مکی تلاړ شي لیکن د قریشو په میانس کې یو نوجوان دی دا خوا ته ورنشي هغه بد بیت الله خوا کې ولاړی هغه بدا اعلان کوي چې یا ایها الناس هغه بدا اعلان کوي چې اعبدوا ربکم ولا تشرکوا به شیئا دغه سړی خوا ته بالکل نزي زکه چې دی په فتنه او په فساد کې واچي د بم دغه کې مبتلا کی او زندگی بدرل تبا کی وای داغي باوجود زما پیغمبر دار ارقم کې مرکز جوړ کړي دي مدرسې جوړ کړي دا هر چا غلې تزي هر چا تور ډبي هر چا پسيزي هغه ته وای چې راشه ته یو خبره طرف تراشه چې هغه ته ایمان ویل شي حضرت جابر وای مونږه اهلی اسرب امام الانبیاء لاړو مونږه مور سره کې ناستو مونږ ورته وی چې د مکی دا قریش دا خاندانونه دا تا نه پرېږدي تا کلمه حق بیانولو تا نه پرېږدي مونږ درله دعوت ورکو یثرب تراشه و امام الانبیاء زمونږ دعوت قبول کړو یو بل راوي دی هغه وی حضرت عباس لا ایمان نو راوړې د امام الانبیاء تر لا ایمان نه راوړې ځکه چې په بدر کې دې گرفتار شوی دی هغه وخت پورې ملاد د ایمان نشتا په مدني ژوندۍ کې ملاد د ایمان نو لیکن وی حضرت عباس د امام الانبیاء تر مبارک دے راغه وی مونږ سره خبر وکړه چې زدا خپل روار تاسو سره پرېږدم لیکن شرط بدای کچره تاسو د حفاظت کول شي د چې کوم دین خوري زمونږ خلق ویغه پخپل وی چې زمونږ خلق د مخالفین دي کچره تاسو د حفاظت کول شي بالکل تاسو ذمہ داری دا زبه درته حواله کوم اور کچره تاسو د بوتلو سبای دشمن تاواله کوي او تاسو د حفاظت نشه کوله زقطعن خپل وار له اجازت نشم ور کوله چې د تاسو سره لاړ شي په دغه حالاتو کې محمد رسول الله بچار چا پیر ګرځیدو اهلی اسرب راغلل ورته وی چې یا رسول الله مونږ ټولو پتا ایمان راوړې د تاسان سره بوتلل غواړو محمد رسول الله ورته وی شرایط د دې دادی زما حفاظت بداسې کوي لکه د خپل بچو د خپل بیبيانو چې دشمن نه حفاظت کوي دویمه خبره دا چې زه درته هر خبره کوم هر خبره درته کوم هغه به تاسو په دې خپل غوږونو باندې اورئ او خپل عمل کې به راولئ په دې انداز دعوت ورکوي اوس لږ سوچ وکړه هغه سلسله را روانه ده ابو بکر ته راغله
عمر تراغلا عثمان تراغلا علی تراغلا معاویہ تراغلا راتلا انس تراغلا راتلا سعد بن ابی وقاص تراغلا راتلا غ سلسله را روانه ده سلسله چې چلی دا عبداللہ بن مبارک حسن بصری سفیان بن عینہ سفیان سوری دا سی سلسله را روانه دا امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری تا امام ابو داود ابن ماجه تا دا سی را روانه دا اطلا شاہ ولی اللہ تا را ورسیدا شاہ عبدالعزیز تواغستا شاہ عبدالعزیز نا شاہ اسحاق تراغلا شاہ اسحاق نا شاہ عبدالغنی تا اغنا قاسم نانوتوی تا اغنا شیخ الہند تا اغنا حسین احمد مدنی تا وغنا راغلا الحمدللہ زما استا پا وطن کے پا گڑ باندے خورشوا آغا دا پیغمبر نائبین الحمدللہ نن چی دیزے ناسی آغا دا پیغمبر نائبین وی چی منگا سوایو دارا نوورا منکم قرآن بیانو دارا نوورا پا دے قرآن مانے عملو کا وعدہ بتا سردائی چی اللہ بدر لجنت در کئیش سوچو گئے تاسو ما دا پیغمبر حدیث بیان کرو وی گورے کتابون دا حدیث ورپسی اولٹوے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخبل موسیٰ باندے چکل دا سہر وقت دے مرض الوفات مرض الموت کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا دے بستر باندے پروت تے ام المومنین تسوئی ورتوی عائشہ لاڑشا ابو بکر بسے سوال جوابو کا چی اغزما پا موسیٰ باندے ادری گی او زما دا پیغمبر دا موسیٰ دے قدر تلوغن دے تاسو گورے ام المومنین ورتسوئی ورتوی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طولو ای صلی اللہ دانا سمو ای صلی اللہ ذکر دیر حقی در اباندی بیاو ای صلی اللہ علیہ وسلم اگا ورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما بابا جان زڑ دیر نرے دے کمزور زڑے دے اسنا چستا پا موسیٰ باندی ادری گی اگا دمرا اجاڑی چی داغ پا تلاوت باندی سوک پویا نشی و منستنا خراب شی خاتم الانبیاء ورطا پا دویم زل باندی ارشاد و فرمائلو آئیشی ابو بکر تا سوال جوابو کا چی زما پا موسیٰ باندی ادری گی ام المومنین ورطا بیاوی یا رسول اللہ طولوائی صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دا بابا جان زڑ دیر نرے دے دا ابو بکر زڑ دیر کمزور دے اسنا چی اگا دم رو جاڑی چی دا سہر پا مانز باندی سوک پویا نشی یا رسول اللہ عمر تب سوال جوابو کو اگا با منز پڑاو کی خاتم الانبیاء ورطا پا درم زل باندی ہوئی آئیشی سوال جوابو کا ابو بکر دی زما پا موسیٰ باندی ادری گی اس دے کی دی نکتی تو گورا دا عمر غندی جرار انسان دا عمر غندی آغا شخصیت چی فاروق اعظم لا اللہ آغا مقام ورکڑ دے چی پا عرش باندی داغ صفات بیانی گی ابو بکر لا عمر لا لاغ مقام ورکڑ دے زما پیغمبر ورتوی عمرہ تجھ پکم لار باندی را روانی شیطان پا غلار باندی اندتیری گی تختی دا غلارینا امام الانبیاء حضرت فاروق اعظم تا دائر شاد فرمائی عمرہ کمان بعد بل پیغمبر کائنات ترات لے اغبا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر اب عمر کائنات تا بطور پیغمبر رات لو لیکن امام الانبیاء دا مسلی دمر اقدار امام الانبیاء بیانی چوئی دا ابو بکر نا علاوہ با زما پا مسلی باندے خاص زمانہ بعد بل سوک نودری گی سوچو گئی تاسو دا مسلی قدر پیغمبر بیان کرو او دا قدر مونگ لپکار دے اجدا خبر ہے زمونگ دا امام سے تنخواہ 3,000 روپے دا زمونگ دا امام سے تنخواہ چی دا نو زیاد نزیاد 15,000 روپے دا تاسو طولو ہے ایدہ سے دا او بیا یو عجیب خبر ارته کوم مونږ پرون یو ملګری مونږ له روټای کړو نو مونږ یو هوټل کې ناستو نو چې واپس راوته نو د هوټل ټیکس وې د ناستې ټیکس چې ده نو هغه زما په خیال 1150 روپۍ صرف د هغه ناستې ټیکس و چې تاسو د هوټل کې ناسته وکړه نو باقاعده په بیل لیکلي و چې 1150 روپۍ د دې د ناستې ټیکس دی او هغه ته وی چې 11,000 روپۍ ستا بل شو نو 12,050 نو بیا رستو راغی وی دا رایتی مایتی پکی پاتی وی یو 600 روپے د دیم دی ما ځان سره سوچ کولو مې زمونږ د امام صاحب د 3 میاشتو تنخواه خو په یو بل کې لاړه ټیک ویم کنه ټول وای تاسو ټیک ویم کنه بیا هم د سلیریش ګنټي زمونږ د دې ځای کې ناس دی قرآن هم بچو ته خی ناس تم دی
او دې الله په نا وخت کینا الله دې بچیم نه بیماری زکه د مولیانو بچیم نه بیماریږي خزبم نه بیماریږي جنازې لوم چاله نه زی چرته غم خادای لوم نه زی د باجوړ کې خپل دی د بدیر کې خپل دی لاهور کې خپل دی ګجراواله کې دی بالکل نه زی زکه زمونږ نوکر دی مونږ 3000 روپۍ چې ورکو رښتیا وایم نه ټول راته وایي خبرې بری شاری شاکو یو بل سره رښتیا وایم کنه تاسو خلک یې زکه در سره مذاکره کول غواړم رښتیا وایم کنه بیا دې مصلی نه لیټ شو امام صاحب لغوندې لیټ شوی دی او 10 چاردام کوي لږ لیټ یاره زمونږ د امام هسې نخرې راغستې دي وایو که نه داسې به که زه په دې وجه قسم دی که زه امامتي کوم ما 20 کاله وشو ما امامتي پرېښې ده خپل جماعت کې مې بل امام صاحب مقرر کړی هغه ته مې ته ښه سړی زمونږ دومره مازغه کار نه کوي څوک به وایي چې ټایم شوی دی زه به ورته یم چې ما سره تا نه ښه ګړی ده زه به ورته یم زما مازغه تا نه تیز دي نو بس هسې به یو روله جوړوي نو دې نه به ښه دا وي چې بس ته ورته امامتي کوه بس مونځ کوه او په ارام خپلې کمرې ته ځه چا سره باس مه کوه یا امام صاحب ښځه بیماره وه لوري بیماره وه یا چېرته غم خادی له تللی و یو ورځ رانغې ته خو په خپله تللی کراچۍ کې دې څه ورځې تېرې کړې کویټه کې دې تېرې کړې دوبۍ ته پکې لاړې واپس رالې څه ورځې بعد څنګه جومات ته داسې ماسپخیني کې رالې امام صاحب تللی دی چېرته په غم خادی یاره زمونږ د امام ډېرې چوټۍ نه دي شروع کړي نه تا خو بالکل نه دي کړي صورت ته خو ټوله ورځ نه وي تا خو 3 میاشتې چوټي وکړه دغه پروا دې نشته خو امام صاحب چې دی د یو ماسپخین کې رانغې لیکن د دغه باوجود د امام صاحب ناست دی وایي چې په ما باندې الله دا فریضه ایښې ده که زه دې مصلي نه کوزېږم هسې نه باطل دې مصلي ته راشي او زما د دې قوم عقیده تباه شي دا قوم چېرته جهنم ته لاړ نه شي دا سنت هم زما د پیغمبر دی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راضی قیامت الرز بوی دا حشر میدان بوی ہر یو نبی لبا اللہ دغسی یو مسند مقرر کڑی صوفہ و مقرر دا قرآن مجید میں اوچت کئی بچے ما خو لیدلی نو دا برا کئی بچے ما خو نو لیدلی دا اوچت کئی یو کسی دیزے میز باندی کئی دا خیر پا دی میزی بچے کئی نفس الامر کم د دې قدر دی خو مونږ د مصحف هم قدر کوو ځکه په دې مصحف لیکل چې دي حضرت عثمان کړي دي او د امام الانبیاء په ژبه هم دا قرآن جاري و بل د قرآن کې یو کمال بل د دا ذهن کې یو خبره کې دی آسماني کتابونه څلور دي تورات هم دی زبور هم دی انجیل هم دی قرآن هم دی داسې صحیفې هم دي لیکن په دغه ټولو کې واحد قرآن چې دی نو دا د الله کلام هم دی کتاب هم دی دی مونږ په دوو حیثیتونو په یو حیثیت دته مخلوق وایو په بل حیثیت نه وایو کله چې نفس الامر کې راشي مون قرآن ته مخلوق نه وایو ځکه دا کلام الهي دی علما په دې مسله پوهېږي امام احمد بن حنبل په دې ډېر وال خوړلی دي ډېر ټکولې خوړلی دي بیا د هغه جنازه هم د جیل نه راوتې ده نظربندۍ حالاتو کې راوتې ده بیا په کوړو دومره والې شوی دی چې د احمد بن حنبل پرتوغاښ لیدلی دی نو چې کله د هغه ستر چې دی هغه کولاوېدو په دغه وخت کې رب ته سوال کوي وایي زما پروردګاره ټول قوم د هغه دا کرامت کتلی دی وایي زما پروردګاره ګورې ستا دین دپاره په کوړو والې شم ستا په قرآن باندې مې خلکو سره بحث دی بادشاهي وقت مې پرېږدي نه معتصم بالله راله کوړې راکوي معتصم بالله راته کوړو واله ودرولې دی لاسونه یې راله تړلي دي خپې راله تړلي دي په کوړو مې وهي اوس الله زما پرتوک غورځېږي پروردګاره زما ستر کولاوېږي خو ستا د قرآن دپاره دی نو دې خلکو کې به دې څه تاثر پیلاوېږي رب کریم بغیر د پرتوغاښ نه د هغه پرتوک ګورې په هغه ځای ودرولې دی اوس یو کلام لفظي دی نو دې ته مونږ مخلوق وایو لیکن قدر هغه سې کو څنګه چې او د دې قدر ما یو دلیل بل مونږ دی زه علما کابرو ته خو سبق اوروم لیکن تاسو ته بیانول غواړم په تاشقند کې 23 رمضان المبارکو 2018 کې زه په تاشقند کې کوز شوم 11 بجې زما دغه ایرپورټ باندې زه کوز شوم زه جامع مسجد ابوبکر القفال شاشي ته لاړم هلته داسې یو لوی قرآن کریم پروت و هغې کې حضرت عثمان په خپله زمانه کې تلاوت کولو حضرت عثمان ته د تلاوت دوران کې په هغه باندې د نیزي گزار راغی حضرت عثمان نه په زندګۍ کې چا تپوس هم کړو چې تمنا و آرزو دي څه ده ارشاد فرمایا لوگوں میری ایک ہی تمنا ہے ایک ہی میری آرزو ہے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے پاک حالاتو کې
د قرآن تلاوت کوي دغه قرآن مخې ته پروت دی داسې یو لویه نسخه ده ما په خپلو سترګو باندې لیدلې ده ارشاد یې وفرمایلو د دې آیت تلاوت کوي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم د آیت ته چې راورسېدو ظالمانو په دې تندي باندې وویشتو د تندي نه د وینو دھارې دا قرآن کریم باندې پرېوتې په هغه قرآن چې پرېوتې عثمان په دغه وخت کې قرآن بند کړی دی چې د ادب لحاظ وساتلی شي ته به وایې څنګه بند کړی دی ما هغه قرآن ته غور سره کتل د هغه په دې صفحه باندې چې د آیت کوم ځای لیکلی دی په دغه ځای باندې د وینو دھارې داسې چڼکي پراته دي دا داسې پراتو او چې په هغه بله پاڼه مې وکتل په هغې باندې لږ کمزوري غوندې پراتو مطلب دا و چې په دې پرېوتل عثمان د قرآن ادب ته کتل حالانکې دغه وخت کې لاس هم کټ شوی دی حضرت عثمان زر پاڼه راواړوله په دې بله پاڼه باندې کمزوري چڼکي ځکه پراتې دي چې دا یې په دې راواړوله چې د دې ادب پامال نشي وایي سبحان الله مونږ قرآن سر ته نږدو چې سملو مونږ قرآن په سینه باندې نږدو دا ادب مونږ د پاره دومره دی چې مونږ په سر قرآن ګدو مونږ قرآن کریم چې ښکلو نو مونږ بیا په تندي مو لګو که څوک راته وایي چې پیغمبر په تندي نو لګولی قرآن تاسو یې ولې په تندي لګوئ مونږ ورته وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ټوله زندگی قرآن قرآنو صحابو ټوله زندگی قرآن قرآنو مونږ د هغه زمانه کې پاتې یو چې د ګناهونو نه لت پت یو زمونږ چې کوم شی ډېر زیات خوښي ډېر محبتي نو مونږ هغه په تندي باندې لګو مونږ په دې وجه قرآن کریم باندې تندې د دې یارې لګو چې پروردګاره زما د قرآن په ادب کې ما نه فرق را نشي وایي سبحان الله خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء او تبا مسند داسې پروتی په حشر میدان کې هر یو نبی با په خپل مسند باندې داسې براجمان وي ابراهیم خلیل الله با په خپل مسند باندې ناز اسماعیل ذبیح الله په خپل مسند آدم صفی الله په خپل مسند موسی کلیم الله په خپل مسند عیسی روح الله په خپل مسند ټول انبیاء با په خپل مسندونو ناز دي میرے محبوب کی باری آئے گی میرا رب پوچھے گا میرے محبوب سب اپنی اپنی مسندوں پہ تشریف فرما میرے محبوب آپ نیچے کیوں کھڑے ہیں امام الانبیاء بلاندے ولاڑی اللہ بتپوسو کی محبوبہ ٹول پخپلو مسندونو باندے ناسی تولی نکینی جواب ورکی زما پروردگارا یریگم دینا کز پخپل مسند باندے کے ناستم اسنا چی زما مسند نیغت جنت تیو سے او زمانا زما امتی آواز پاتی شی وای ټول وای نو دا امام صاحب هم وای چې ما نه دا امت یوازې پاتې نشي دا په تاسو مین دی قسم دی دی که د شپې غواړي زه قسم کولی شم د ده د طرفه چې دی تاسو دپاره غواړي ما ورته نه غواړو د دپاره مونږ کله ویلي چې الله زمونږ امام وبخي مونږ یې په دې سر نه رالګو مونږ وایو چې د امام بس کله و مې وس رسي که لغونې مې د عالم ترکې زده که که نه یا مې لیږلي فی قریش زده که یا بل ورځ چې هغه یو تلاوت کولو فیسبوک خو تاسو ماشاءالله ګورئ کمنټس تاسو ډېر ښکلي دي بنده وایي چې بس هر وخت مې ستاسو د کمنټس ته شکریه وي او جزاک الله مې وي داسې کمنټس تاسو له الله توفیق درکړی دی الله دې نور هم درکړي نو هغه تلاوت کوي قل اعوذ برب الناس من الجنة والناس ماشاءالله دی به کې د ټولو نه تیز لاړم نو دا اوس که چېرې زما اوس تا وس ورسېدی مونږ دی په مصله خو نه پرېږدو دا خو زمونږ مجبوري ده ځکه زمونږ مالک یو ځل داسې چلو شو امام صاحب په مونځ کې غلط شو ما څادره چوله او غاړې ته ولاړو نو یو مشر نو هغه له ډېره غوسه ورغی نو دا څه دی لیلا پې قریش هم صحیح نشي ویلی راغی هغه په مصلې وی اوس به یې زه پړاو کړم ده خو هسې هم غلط کړ لاړ زر مصلې ته مخکې شه نو چې څنګه مصلې ته مخکې شه نو داسې کې وایي ایلاف قریش لایلافهم رحلة الشتاء والصيف ما ورته بس زر مې سلام وکړو مې ماشاءالله تا د ده نه هم ښکلی وکړو اوس رارستو شه اوس به زه ور مخکې شم خو په ځان مې آیت الکرسي شروع کړه مې هسې نه چېرته اوس زه پکې ترکیف مرکیف کې بل طرف ته لاړ شم مصیبت دا دی چې زمونږ او ستاسو په هر ځای کې زر انانیت ذهن ته راشي لیکن دا بیا هم په ایمان ویم چې دا په مصله باندې کوم ولاړ دی د ده دا ډیوټي قسم مې د په رب د کعبې وي دا محمد رسول الله کړې ده بیا ابوبکر کړې ده بیا عمر کړې ده بیا
بیا عثمان کړی دا بیا علی کړی دا بیا معاویه کړی دا بیا انس کړی دا عبد الله بن عباس کړی دا ابن مسعود کړی دا عبد الله بن زبیر کړی دا عبد الله بن عمر کړی دا د پیغمبر هغه صحابه کړی دا عبد الله بن رواحه کړی دا زید بن حارثه کړی دا د پیغمبر جعفر تیار صحابي دی هغه کړی دا د امام الانبیاء هغه صحابه کړی دا چې حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل شاگرد سعید بن عامر چې کله حمص کې گورنر دی په هر میاش کې پاغه باندې بهوشي درې زل راځي ټول قوم عمر فاروق ترا پاسې دو وې د باندې بهوشي راځي دا زمونږ څنګه گورنر دی هغه وی امیر المؤمنین په ما بهوشي ذکر راځي چې ما د امام الانبیاء په زمانه کې وای مال ایمان نو راوړې ما خو بیب ته قتل چې دې ظالمانو په ژوندون ته سرمنو یستا قران پرې نه خودو د اوسپنې په منګز کړو قران پرې نه خودو په سولې باندې اوخې جوړو قران پرې نه خودو و ما ور پورې خندا کړي وا ما ته چې هغه مقام را یاد شي ویزا الله نو یریګم چې پروردګارا ما ته وبخنه ته څنګه کې حضرت امیر المؤمنین ورته ویل اسلام یهدم ما کان قبله اسلام تیر شي یار سماف کوي تا الله معافي کړي دا هغه بیا په دې ډیر زیات خوشاله او عزیزانو دا ویل غواړم قسم دې دا چې په کومه مصلی باندې ولاړ دې ذمہ داری ډیره سخت ده ډیره ګرانه ده دشوار ده مونږ به الله نه سوال کوو چې الله توفیق ورله نورم ورکړي ولدی تو انډیا کې ناسته پاکستان ته आवाज را رسي مونږ پاکستان کې ناس یو आवाज نشو رسوله ماشاءالله حیران ام تاسو د 14 ولی امادر تمخ کې ارز وکړو ز شپې 3:30 بجې را ورسېدم لاهور نه کلی ته سحر بیا جی حارث جانی صاحب علماء کرام دا سینه خیری راتو کی پمنډ منډ دی الک ته مې الک وی جی ټیر پنچر دی مې بل ورته بدل کا خزان رسو بالا غړای تا اسنه چې بالا غړای دا پیر را پسې لوړی راوالی بل ورځ ما دلته ټیم ورکړو نو هغه ما ملګرو ته ما سره ټیم نشته خو یو ملګری ډیر کلک شو را پسې اجاز ډیر زیات کلک شو ما غته مې زو ساره ته بجې ځان را رسوم اته بجې په نمبر په پوسټر چې کوم نمبر او باغی ټلیفون نه کول چوچت نه منګه بل پروګرام ته بیا بل ته بیا داسې سواد نه جانګيري ته جانګيري نه نوخار ته موږ د شپې یو نیمه بجه فارغ شو ټول ورځ منډه وې ما به غیبر نه خفای اسنه چې دا نور را نه خفشي په دی وجم ځان را رسول تاسو دې صادرونو کې ځان تړلې دی ودی ولی د امام دا قدر در باندې جوړ زېږي نه خپ ایمان وای سبحان الله سم بچغه وای سبحان الله عزیزانو نن چې دا زمونږ مخې ته ناستي دا مونږ ته ډېر واړه ښکاري لږ ورته ودرېږئ بچې دا پټکو والا ټول ودرېږئ مړه تاسو دته اوس وګورئ نو لکه دم پټکې والی دی نو دته وګورئ دم پټکې والی دا وګورئ تاسو مخکې دې خلکو ته مخکې لږ دا وګورئ تاسو قسم دې بنده وایي چې په دې تندي مې ټول ښکول کړی په ایمان ووایي مزه کوي که نه کوي نه سم په چغه په ایمان ووایي څوک وایي چې مزه نه کوي لاس اوچت کوي زه څوک وایي چې مزه کوي هغه لاس اوچت کوي صحیح لاس اوچت کوي زه ګورم چېرته چا لاس ښکته نی پکې ستاسو څه پته لري مزه کوي که نه اوس راته په ایمان لږ ووایي دې وړو ته لږ وګورئ جنت پکې بنده ته ښکاري که نه ښکاري په ایمان به وایي په ایمان دا که د 1 2 3 اچولی نو په ده کې جنت ښکارېده نه ښکارېده که نه وګورئ دې خلکو ته لږ وګورئ او دا وایي انشاءالله هم دغسې به یو لاس اوچت کوي داسې ښه موټ داسې ښه سوک نیغ کوي باطل نه به وایي دوړې وباسو انشاءالله وایي بچې لاس اوچت کا شابه لاس اوچت کا باطل نه به وایي دوړې وباسو انشاءالله کی نه لیکن عزیزانو صرف دا خبر نه دا معشوم دی قیامت په ورځ باندې د پلار بروانی ز خپل بیان نه کوم ز د خپل پیغمبر فرمان بیانوم داغه په سر باندې به یو تاج وي موږ د اکابرنا اوریدلی دي علماؤنا ذو احسن من ذو الشمس داغه رڼا به د نور درنا نه زیات وي خلق به تاسو کې دي سړی کم کمال کړي دي چې داسې تاج ور په سر دي فرشتي به جواب ورکي چې داغه سړی دي خپل بچي په دنیا کې مدرسې
لېږلی و هغه بچي قرآن یاد کړی و د هغې په بدل کې د هغې په جزا کې د هغې په انعام کې خالق ارض و سما دله په جنت کې داسې تاج ور په سر کړی دی چې دنیا یې په تماشه ده سبحان ذرا بلند آواز سے لغن دیر راویخ شاپ چغه وای سبحان الله خالق ارض و سما دی معشوم په برکت باندې د پلار تا تاج ور بسري او په ایمان ويم درتا زما د پیغمبر حدیث دی ځان نه بیانوم ندی علما او ځان نه جوړ کړي دي امام الانبیاء فرمایي ز پورا حدیث ته نظم لیکن دا ویل غواړم په دې مجلس کې چې څومره خلق دي د دې قران د مجلس په برکت باندې زما الله فرمایي وای دې ټول اولاد فرشتو په مجلس کې الله وای ز وعده کوم اعلان کوم فرشتي دي زما گواشی اللہ فرمائی وای زما گواہان دی فرشتی شی دے ټول علماء جنت ور کړه دے جہنم میں پہ حرام کړه دے او دے مجلس ته مونږ د چا په برکت رالو نه نه الله سوچت کوي بچغه وای استاد زبط لګي د دو په برکت دی کنه اوس راته دا وای په ایمان به سوک وای چې د دې قدر وکاو په ایمان رومیال والا ولې لاس دې داسې ډېر بره نیسي ټول به قدر کو کنه ان شاء الله کو به قدر کنه خیر دی یو بل وعدم یو بل سره کو ز کله کله ملګرو سره دغه وعدم کوم اسی تاسو نه او تاسو کوم زه د علما او اکثر وې موږ د عوام خلک چی نو دا چې مسله و ډېر زر په عمل کوي موږ په دومره زر عمل نه کوو رښتیا به وایو په منبر ناست موږ دومره زر عمل نه کوو تاسو څنګه مسله ووري نو بس زر او 10 چهاررام کې د فضایل او مسلم واورید نو مسواک باندې ځان له وره شلې بیا دومره غټ قدر کې یقین وکړه دغه سیده تبلیغي جماعت کې چې ورشي په درې مورز باندې قسم دې ته ګوره سړی حیران شي چې تخصص یې کړی دی وسره خوا کې کېني چې مولانا صاحب کم ځای نه فاضل وي 3 ورځې مې لګولي دي داسې الله تعالی په عمل دې مضبوط کړي نو څه کله کله د علماو ته وایم دا خلک به مخکې جنت ته ځي موږ ته به الله وایي چې تاسو سره حساب کتاب دی دی بې تپوسه په مسله عمل کړی دی هسې تپوس درنه کوم که تاسو الله مخکې ولېږلی استازو موږ دلته بدي شو دا خو مسلمه خبره ده خو که هلته مخکې ولېږلی نو یو وعده را سره کولی شي چې تاسو به ورته وایي چې الله د جنت چل راته دي مولیانو خولیو نو الله دیم جنت ته راوله نه دا وعده څوک په ایمان کوي لاس اوچت کوي دا لاسونه ګورې الله ویني هسې نه چې هلته بیا پټېږي الله نه نشي پټېدی په ایمان یې وایي چې وایي به ورته داسې هغه کوټ والا لاس ښکته دی د هغه جوړ اراده ښه نه ده مونږ ته هغه ګوټ کې لاس ښکته دی نه په ایمان ووایي که مونږ الله تاسو مخکې جنت ته بوتلی مونږ به ځان سره بوځئ زم در سره دا وعده کوم د ټولو علماو د طرف نه دی به هم درته لاس اوچت کړي که مونږ الله مخکې بوتلو وعده به وي چې تاسو به ځان سره بوځو انشاءالله خو یو خبره منځ کې کوو که تاسو یې مخکې بوتلی که نه نو اسې جنت کې خو به الله ته دا وایي که نه چې الله چل راته دی خولی او دی رانه مخکې که ځکه دنیا کې به مونږ مولانا صاحب له لار ورکوله چې جي تاسو مخکې شئ نو اسې تاسو نه یو تپوس کومه که چېرې تاسو یې مخکې بوتلی مونږ هم ځان سره د جنت ته ور دن نکړو نو دا به الله ته وایي چې الله دی مخکې کا مونږ به ورپسې یو نه دا وعده لاس اوچت دی لاس وعده ده ورسره یو بله خبره به خیر ده وکم خوښه مو ده که مونږ یې مخکې کړو نو تاسو زمونږ څه پلاران نه وي چې تاسو به ځان نه مخکې کوو تاسو خپله وعده اوس هسې هم کړې ده اوس دې تښتېدی نه شئ د الله مخکې هم کړې ده که مونږ یې مخکې کړو نو دا ذهن کې رانه ولي چې تا به ځان نه مخکې کوم ولې ته زما پلار یې ځکه دې قدم رانه ماله دې خدای وس نه راکوي که وس یې راکړه تا زه پرېږدم هم نه زما درته اړه ښه نه دی خو زه مجبورا تا ته خاندم که مونږ یې مخکې کړو نو تاسو به ګورې رادن نه کوو خو راپسې به راځئ په دې واده به شریک یو که نه لاس اوچت کوي واده به یې دغسې که نه الله دې تاسو ټولو لا سره زمونږ جنت راکړي الله هم جنت کې دغسې یو ځای کا یو وعده را سره آخري وکوي لاس اوچت کوي خو په ایمان به یې کوئ د علماو قدر به څوک کوي دا به پکې بیانې چې فلان کې به پکې نه ټول